نه کیسان یو د ریب زمیدار او د هارت ده که موږ چې هر ډېر زیات کمزوری وي او زمیدار ده له کنځله راولي. ډېره د پخوا خبره دا یو هسته کلی و که موږ چې بر ډېر ښکلی فصل کېده او سړ سبا هلاکه وه. همدې کلي کې یو غریب انسان اوسېده د چا نوم رحمت الله و. دا ډېر زیات غریب و او د ده زندګي ډېره ساده وه. ده سره نه ځمکه وه او نه ورسره دولت و و ده پردۍ مزدورۍ کولې. رحمت الله سره یو هر او د چا نوم کارلو و. دا د رحمت الله یو د زندګۍ غټه سهاره وه. ده به د خپل هر ډېر زیات خیال ساته او د هغه کیر به یې کول. خو دا هر ډېر زیات کمزوره او سست و. رحمت الله به سهار وختي پاڅېده او د سردام به یې وکړو او بیا به یې لمونځ وکړو او بیا به د خدای نه دعا وغوښتله. اینه پس به یې ناشته وکړه او د اینه پس به بیا دې لارې هټله او هغه به ډېر په ارام او مینې سره راپاڅول. ده به له کاریسو په زور زیاتي راپاڅول او رحمت الله به درته ویل چې بچې راځه چې نن بیا ځان داسې رزق وګټو. رحمت الله به په خپل هر باندې هر تم مالګه وړله او دا مالګه به دې هلته خرڅوله او بیا چې به دې ته کومې پیسې میلوشوې به دې به نو د دې ډېره مشکله سره ګزاره کېدله. هر ډېر زیات لرې و او لاره ډېره زیاته ګرانه وه. کله به په لاره ډېره زیاته ګرمي وه او کله به د هغه باندې کاڼې لوټې وه او دا لاره به دې لپاره ډېره مشکله وه او دې او د هر به صرف طریقې سره دا مالګه وړله هلته. و دې خو کار به په زړه کې سوچ کړل چې یالله داسې مصیبت کې کړم. دې خو په عمل کې به دې دغه ومال کړلو باندې. دې چې په لاره تېرېده په لاره به یو د اوبو راب راتله کوم چې به دې پار کول. خو دې نه پس قسمت داسې نوره منظره وه. په لاره یو ورځ دې روان و مالګه وړله خرڅېدو لپاره او هغې راب باندې تېرېدل. چې کله په راب ته ورغلل نو د هر په وښوېدله و هغه راپرېوته سره د مالګې او مالګه و دې هر ډوب شو پکې. رحمت الله هم یاد وهتی شو او زر هر د اوبو نه بار راښکه سره د مالګې چې کله د هر د اوبو نه باده له ځانه د وڅنډه و ده ته داسې بوج ډېر زیات سپک ښکاره شو ځکه چې مالګه نیمه اوبو کې حل شوه او د اوبو ترولې اوس ډېرې سپکې شوې هر ته. و ده په زړه کې سوچ وکړي دا خو ډېره اسانه طریقه ده د بوج نه د خلاصېدلو. دې خوا رحمت الله په زړه کې ډېر زیات خپه و چې نن خو ورته نقصانه شو یا الله ته راباندې رحم وکړه. بله ورځ باندې کله چې دوی عمرې رب ته راغلل دې کارلو په زړه کې سوچ وکړ چې زه نن ګیاره کار کوم چې دې کله اوبو ته وردننه شو نو ځان یې پکې راوغورځو. رحمت الله ډېر زیات حیرانه شو او په زړه کې سوچ وکړ دا کیدای شي اتفاق وي. بلخوا هر ډېر زیات خوشحاله و په زړه کې ځکه چې دې ته نن بوی ډېر زیات سپک و. درېیمه ورځ باندې چې دې کله روان و په دغې رب سره نو هر پکې بیا ځان د کس ته راوغورځو. دا هفته د عادت جوړ شو. رحمت الله د هر بیا څه په طریقې ته بار راښکل او په لاره سوچ وکړو دا یې څنګه چل دی. رحمت الله هغه ټیم هر ته څه ونه ویل خو په زړه کې سوچ وکړ چې دا هر راځي همدغه رب سره ولې خوږې نوره لاره باندې هر ټیک روان وي د ده لپاره به څه سوچ کول غواړي. دې د شپې پریشانه ناستونه وخته پورې او سوچ یې کول چې زه د سره څه چل وکړمه او هغې نه پسې یې زړه کې هر لاړلی او بېرمه او ډېر شو. ساري لګیا و ځان سره چې دا هر ما سره دوکه کوي خو زه به د سره نن ګورمه د سره زه نن څه چل کومه سبا. هغې نه پس بله ورځ باندې د هر باندې د مایلچو بورې کېښودلې او هر په زړه کې سوچ وکړو چې زه به نن هغه طریقه بیا کومه چې کله به نور کله ما کوله او ما ته به بوج بیا ډېر زیات سپک وي. خو د ده په ملا باندې اوس مارچ پراته و او زمیندار ویل چې بچي نن به د سره ګورمه ته نن لږ اوبو کې ور ډوب شه. خو چې کله دې رب ته راغلی نو دا پر عادت نه مجبوره او بیا یې به کې ځان ور ډوب کړل. په زړه کې سوچ وکړي زه به وسپکي خو دا ډېر زیات دروند شو ځکه چې مارچ مکمل د اوبو نه ډک شو او وړې ډېرې زیاتې درنې شوې. دې خوا هر په زړه کې ډېر زیات خپه وه چې دا مې څه چل وکړو. دا بوج خو ماته ډېر زیات دروند شو ما خو سوچ څه کړی و دا ما سره څه چل وشو. دې هر ورځ دا غواره مه هوکه نیولې وه و چې لږ مخکې لاړې نه پې ورپېدې او راپرېوته سره ده مایلچو.
مارچې په ملا پراته وه او ملا یې اوس ماته وه. بیا هر ورته د خپلې کونې زور ولګاو او څه په توره توره راپاڅېده. خو چې دی راپاڅېدی نو واره واره قدمونه یې اغېشتل او روان و. دی نه پس دی ښار ته یو قدم اغېشتل عذاب جوړ شو. هر په زړه کې ډېر زیات خپه و چې دا ما څه چل وکړو. که ما خپل مالک سره دوکه نه وه کړې زما به نن دا هم نه وې. بیا دی مخکې روان ول او د هر په زړه کې خیال راغلی چې دا خو مانه ډېره غټه غلطي شوې ده، ما له داسې نه وپکه. رحمتالله بل ښه ری پې خپه کېده خو هم ویل چې دا ضروري وه د لپاره. دی نه پس دی بیا روان شو او د هر ته په لاره ویل چې کارلوکو ته دا چل کې چې ته چاړه دوکه ورکې نو خدای باید سره بیا تا سره پوهېږي. دته اوس د سړي زوی جوړ شه او دی نه پس دا کار مه کوه، یعنې بیا به سره دا چل کومه. بس دا هر اوس سړی لاندې که او پوه شو په خبره باندې. دغه نه پس د کارور پاله کې خوشحاله شو او مالک سره همدردي نور هم سې وشوه او روان و هر پلو. دی نه پس کالو ته سبق میلاو شو او در ایماندارۍ کار شروع کو او بیا یې چېرته خپل مالک سره دوکه فرد ونه کو. رحمتالله او کالو بیا دی نه پس د خوشحالۍ ژوند شروع کو او د دې حالات راسته راځه بیا سیټ شو. نه کسی نه موږ که دا سبق میلاویږي که تاسو هر څونه دوکه وکړئ او نه ورځ به پکې ګیر شي. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو درسره لایک کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم درسره دباو کړئ چې زموږ هره ویډیو لومبې تاسو ته راځي. د الله په امان خوشحاله اوسئ. والسلام.